درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د مورولي پلارولي د لړۍ په 18مه ویډیو کې مې ووې چې کله ماشوم د 4 میاشتو شي او وزن یې شاوخوا 1400 پاونډو یا 8 کیلو ته ورسیږي، د شپې لخوا د 1 یا 2 ځلو تي ورکړې کمول له ماشوم سره مرسته کوي چې له 5 ساعتونو څخه تر 7 ساعتونو پورې پرله پسې یو مخیز ویده شي. د دې کار لپاره 4 میاشتې عمر ځکه وړ او ښه ګڼل کیږي چې د ماشوم څه ناڅه لویوالي ته په پام احتمالاً مور و پلار کولی شي تر 3 شپو پورې هره شپه کابو 15 دقیقې د هغه ژړا او نارامي وزغمي. کیدای شي د ځینو لپاره به دا پیښه له زغم پورته وي، خو د خپل بچي د ښې راتلونکي لپاره باید ډیر څه وګالل شي. که ماشوم چوس نیروي، دا چاره به یو څه اسانه وي، ځکه که د 3 میاشتنۍ په شاوخوا کې د شپې لخوا د 1 یا 2 ځل شیدو پر ځای په چوسني کې اوبه ورکړه ورته پیل شي، کیدای شي د 4مې میاشتې په پای کې د شیدو او اوبو دواړو نشتوالی له کوم پام وړ جنجال څخه پرته ومني. لنډه دا چې که ماشوم سرزوري ونه کړي او له مور و پلار سره د همکارۍ روحیه او هوډ ولري، د 6 میاشتو په شاوخوا کې په بشپړه توګه پر خپل خوب لاس بری کیږي. ځکه نو د دغه سرزوري د مخنیوي او له مور و پلار سره د همکاري د زیاتوالي لپاره د ماشوم په ژوند کې د نظم او اوډون رامنځته کول فوق العاده ارزښت پیدا کوي. د یوه مور و پلار په توګه کیدای شي ستاسو په مغزو کې دا پوښتنه هم وي چې ماشوم باید چیرې خوب وکړي. تر ټولو ښه حالت دا دی چې د ماشوم بستره او د خوب خونه د مور و پلار له بسترې او خوب خونې څخه ګوښې او جلا وي. ماشوم کیدلای شي د 15 میاشتنۍ تر بشپړېدو پورې د مور و پلار په خونه کې واوسي، مګر د مور و پلار په کټ او بستره کې باید خوب ته پرې نه ښوول شي، او که دا کار وشي له 6 میاشتو څخه وروسته به یې بیلول تقریبا ناممکن وي، ځکه د ماشوم له انده د ځمکې پر مخ د مور و پلار له بسترې او غېږې څخه بل ښه ځای نشته. ستونزه دا ده چې که ماشوم د مور و پلار په بستره کې په ویدېدو روږدی شي، نه یوازې دا چې مور و پلار ته سرخوږی جوړوي، بلکې د کابو 8 او 9 میاشتو له پیل څخه په خپله د خوب له جدي ستونزو سره مخامخېږي. ځکه له 9 څخه تر 12 میاشتو پورې په ماشوم کې یو لړ اروايي بدلونونه راځي. پردي ورته مطرحېږي، شاوخوا چاپېریال څه ناڅه ښه پېژني او داسې شرایط رامنځته کېږي چې آرامه خوب ته یې نه پرېږدي. ښه به دا وي چې د 4 میاشتنۍ په شاوخوا کې چې کله د شپې لخوا پر هغه د 1 یا 2 ځلي شیدو ورکړې پر بندیز 2 اونۍ واوړي، د مور و پلار له خونې څخه وایستل شي. مور و پلار کولی شي هغه په غېږ کې ویده کړي او چې په ویدېدو یې کابو 10 دقیقې تېرې شي چې نسبتاً ژور خوب ته ولاړ شي، خپلې بسترې ته یې چې د دوی له بسترې څخه لرې او یا په بله خونه کې وي ولېږدوي. په دې برخه کې تر ټولو مهمه دا ده چې د ویدولو په ډول او حالت کې بدلون رانشي. تل باید یو لاسی او یو نواخته وي، مګر د شپې او ورځې توپیر باید وشي. په دې معنا چې د ورځې لخوا د ویدولو ځای او حتی څرنګون باید د شپې له هغه سره توپیر ولري. د ساري په توګه د شپې او ورځې لخوا د تیارې کچ، د راډیو او تلویزیون د غږ اندازه، په غېږ کې د نازونې ډول، د سندرې ټون او بڼه او داسې نور باید توپیر ولري، او په دې توګه هغه وهڅول شي چې ورو ورو د شپې لخوا ډیر او د ورځې لخوا لږ ویده شي. که ماشوم د مور و پلار په بستره کې خوب ته نه وي پرېښول شوی او له 15 میاشتنۍ څخه د مخه بلې خونې ته لېږدول شوی وي، په کابو 8 تر 9 میاشتو کې چې د اروايي بدلونونو او یو لړ نورو دلایلو له کبله چې وړاندې مې یادونه وکړه خوب نارامه او ګډوډ شي، یو تن مور یا پلار باید خونې ته ورشي، خو په کټ یا بستره کې به ورسره نه څملي. ټوله هڅه به کوي چې فزیکي تماس ورسره پیدا نه کړي
او هغه ته به یوازې دا حس ورکوي چې مور یا پلار ورسره په خونه کې دي. ځینې وختونه مور یا پلار کولی شي یوازې هغه وټپوي او په دې توګه یو ډول د ویدېدلو سپارښتنه ورته وکړي. خبرې به ورسره نه کوي او که ماشوم ډېره نارامي کوي ممکن د ډېرې لنډې مودې لپاره چې غږ ورو ورو د ټیټېدلو په درشل کې وي ورته للو للو او یا کومه بله سندره زمزمه کړي. که ماشوم بیا راویښ شي د څراغونو له روښانولو له یو بل سره له غږېدلو پرته په تیاره او چوپه چوپتیا کې باید همدا کار تکرار شي تر څو ماشوم پایلې ته ورسیږي چې په داسې حالت او شرایطو کې دی چې له ویدېدلو او له ځان سره له مرسته کولو څخه پرته بله لاره نه لري. ماشوم د شپې لخوا له ځان سره په خپله بستره کې څملول، په غېږ کې ښورول، په ویښتانو کې یې لاس وهل، له لاسونو یا پښو سره یې لوبېدل، پرله پسې ښکلول او نور له هغه سره ستر ظلم دی. له بده مرغه ځینې میندې او پلرونه له خپلو ماشومانو سره همداسې کوي او یوه داسې ناوړه اړیکه جوړوي چې کیدای شي ډېر کالونه وغځېږي او ماشوم د خوب پر جنجالونو برسېره پر ګڼو اروايي ستونزو اخته کړي. کله چې ماشوم د 12 یا 14 میاشتو شي له زانګو او کټ څخه راکوزېدلی او یا له خوبځي څخه د مور و پلار تر پالنګ پورې تللی شي. که هر څومره ستړي او بې خوبه وئ، که ماشوم هر څومره ډېر وغواړي او ستاسو بې درېغه زړه کېږي چې در سره پاتې شي، ښایي غوره کار به دا وي چې بیرته یې خپلې خونې، بسترې او یا خوبځي ته یوسئ. او لکه مخکې مې چې یادونه وکړه په ډېره مینه، مهرباني او پوهه حس ورکړئ چې دا وخت د لوبو، ګرځېدلو، ویښ پاتېدلو او نورو چارو لپاره نه بلکې یوازې او یوازې د خوب لپاره دی. دا کار به کیدای شي یو څه سخت وي، خو که پر خپل دریځ ټینګ ودرېږئ او هر څه وزغمئ ورو ورو به مو ماشوم د شپې لخوا پر یو مخیز خوب روږدی شي. له یوې خوا به تاسو ته د خپل ژوند له ملګري یا ملګري سره د اوسېدو او یا که نور ماشومان ولرئ د هغوی د پاللو لپاره وخت پاس راشي. له بلې خوا به د دې ماشوم د ویښېدو راویښېدو، ژړا او نارامۍ له کبله د کور نور غړي او په تېره بیا نور ماشومان له ځورېدلو او کړېدلو څخه خوندي پاتې شي. ګرانو لیدونکو، د نن خپرونه همدومره وه. په بله خپرونه کې به په دې اړه لا ډېر معلومات درکړم. تر هغو مو په لوی الله سپارم، خو پام مو وي چې د دې چینل سبسکرایب او د دې ویډیو لایک یا ډسلایک مو هیر نشي. ښې چارې.